دویم د اودس تاریخ. اودس کله نه راغلی دی؟ اصل کې دلته یو سوال پیښیږي چې د اودس متعلق کم آیت دی. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، دا آیت د سورت مائده دی او سورت المائده مدنیه سورت ته مدینه منوره کې نازل دی او منس خو مکه مکرمه کې فرض شوی دی او آیت د اودس خو مدینه منوره کې دی. نو سړي ته فکر پیدا کیږي چې رسول الله مبارک چې مکه مکرمه کې منس کو نو د اودس حکم خو نو راغلی، نو هغوی څنګه منس کو؟ نو کله کله شبهه سړي ته پیدا کیږي. نو جواب دا دی چې کله منس فرض کېده نو ورسره د اودس فرضیت هم راغلی دی په وحی خفي باندې په مکه مکرمه کې. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې او صحابه کرامو مکه مکرمه کې اودس کو، بیا به منس کو، خو د اودس فرضیت او لزوم دا په وحی خفي یعنې په حدیث باندې راغلی، خو بیا مدینه منوره کې د دې بیا فرضیت او لزوم په وحی جلی باندې راغی چې قرآن کریم آیت دی.